اترو له لارې د افغانستان د کشالي پر حل د احمد مسعود ټینګار. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان د کشالي حل خبرې اترې دي، نه جګړه او نه تاوتریخوالی. نوموړي له بي بي سي سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې کله طالبان په دې باور نه وي د دوی په وړاندې له ودرېدو پرته بله اجازه نه لري. د هغه په باور د افغانستان د سیاسي مسایلو په حل کېدو سره په اوسني حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړی، کنې له دې پرته په افغانستان کې ستونزې لا پسې ډېرې شي. د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې له ټولو لویدیځو او ختیځو هیوادونو سره شریکې کړي دي. د افغانستان وضعیت جدي غور ته اړتیا لري، جدي پاملرنې ته اړتیا لري. افغانستان باید سیاسي ثبات ومومي او ژر تر ژره حل لاره ومومي، که دا طالب وي او که نورې ډلې. اړینه ده چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د یو مشروع نظام سیاسي حل لاره د سیمې او نړۍ په ښې همکارۍ سره حل شي. که نه نو د افغانستان ستونزه یو ځل بیا پر سیمې او نړۍ اغیزه کولی شي. د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي بهرنیانو د احمدشاه مسعود د مبارزې ملاتړ کاوه، په داسې حال کې چې د احمد مسعود د مبارزې ملاتړ ته هیڅوک نه دي حاضر شوي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.